وایي دا خو دنیا د پکښې غم او شادي دواړه راځي، دا خو دنیا د پکښې غم او شادي دواړه راځي. دلته نفرت د محبت سره لکۍ تړلې، دلته هغه سړی باچا دی چې دوکه ورکوي، دلته هغه سړی باچا دی چې دوکه ورکوي، د رڼاګانو په بدل کې توره شپه ورکوي. د دې څخه بعد و محب شعرا صاحب ته بلنه ورکوو چې راسي په خپل خواږه شعرونه راته وایي. محب شعرا صاحب. پیل کوم د لوی او متعال خدای په نامه چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. د دې نن ډېرې درنې او پرتمین مشاعرې مشر صابر روشان صاحب او پریزیډیم کې ناست روزي دلسوز، عزیز جان، ګوهر باډروال، روزي خان نثار او معصوم جان، ستاسو د ټولو په اجازه اول خو د ځان له جانبه د هېواد ادبیون ملګرو ته او تنظیم ته داد ورکوم چې خوندوره مشاعره یې جوړه کړه. مشاعرې کول ضروري دي، مشاعرې ژوند پیدا کوي او مشاعرې مینه زیږوي. زموږ په وطن کې هم د دغو شیانو ضرورت دی او دغه له موږ سره یو وسیله ده چې موږ د ولس یا د نوي کاله روزنه پر دغه لاره باندې وکړو. وخت مناخ هم هسې هم ما په خیال سره چې اخري څو شاعران به پاتې اول یو درې شعره دی، وایي ته دې خاص شې زه دې عام شم پروا نسته، ته دې خاص شې زه دې عام شم پروا نسته، دلته عام ورتلل خواصو ته رواج دی او د ژوند هر یو خوند له مینې څخه زیږي، د ژوند هر یو خوند له مینې څخه زیږي، په ژوند هر ستړی هوساو ته محتاج دی او هیڅ ګیله مې له دې خلکو څخه نسته، هیڅ ګیله مې له دې خلکو څخه نسته، دلته هر سړی له خپلو په سر باج دی. او راځم یو نیمې غزلې په لور، شاید لږ نوې غزلې او د دغې میاشتې غزل زما خیال، وایي چې ستا په وصل پسې مړ سوم زه مرحوم پاته سوم، چې ستا په وصل پسې مړ سوم زه مرحوم پاته سوم، ستا په یادونو کې زه ستا د بت مخدوم پاته سوم او ستا د بایللو لوی تاوان به زه پوره څنګه کړم، ستا دا مې ارمان صاحب ته لیکلی دی، ستا د بایللو لوی تاوان به زه پوره څنګه کړم، ستا په بایللو زه له هر شي نه محروم پاته سوم. او وخت مدرسه وي د انسان د ژوندانه دپاره، وخت مدرسه وي د انسان د ژوندانه دپاره، زه په هر وخت کې زړېدلی یو ماشوم پاته سوم. او ستا وخت مدرسه وي د انسان د ژوندانه دپاره، زه په هر وخت کې ژړېدلی یو ماشوم پاته سوم او ستا د ښایست و تاوده لمر ته مې ځواني بایللې، زه لکه شمع ویلې سوی یم او موم پاته سوم. او ستا به د حسن بازار تود وي ضرور هیر به دې یم، ستا به د حسن بازار تود وي ضرور هیر به دې یم، په هیرزړۍ کې دې شوم تږي او زه شوم پاته سوم. اخرنی شعر دی، وایي دلته سجدې کوي هر څوک تش د ریا دپاره، دلته سجدې کوي هر څوک تش د ریا دپاره، لکه ملا په عبادت کې تش په نوم پاته سوم. په درناوي